طالبانو کندوز کې د کرنې ریاست تجربه لرونکي کارکوونکي ګوښه او پر ځای یې د مدرسو فارغان ګمارلي دي. د کابل غږ مینوالو سلامونه او ښې چارې، په دې هیله چې دا ویډیو شریکه او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. کندوز کې ځایي طالب چارواکي د کرنې او اوبو لګونې ریاست تجربه لرونکي او د ماسترۍ سند لرونکي کارکوونکي ګوښه او پر ځای یې د دیني مدرسو فارغان ګمارلي دي. هغه مکتوب چې د یکشنبې په ورځ د لندې په 14مه ورځپاڼې ته رسېدلی ښکاري چې کندوز کې ځایي طالب چارواکي د دغه ولایت د کرنې مدیریتونو ته 90 کسان ګمارلي دي. له بلې خوا سرچینې وایي چې د دې مکتوب پر بنسټ ملکي او د 10 کلنې تجربې لرونکي کسان ګوښه او پر ځای د دیني مدرسو فارغان ګمارل شوي دي. د معلوماتو له مخې ځایي طالب چارواکو د خان آباد، امام صاحب، دشت ارچي، ګلتپه، قلعه زال او علي آباد ولسوالیو د زراعت مدیریتونو ته 90 کسان ګمارلي دي. د یوې سرچینې په خبره ګوښه شویو کې داسې کسان هم شته چې د ماسترۍ سند او د کلونو کاري تجربه لري. د نوموړي په خبره اوس مهال د مدیریتونو ته داسې کسان ګمارل شوي چې د تحصیلي سند نه لري او د کرنې په برخه کې پر څه نه پوهیږي. مینوالو که دا ویډیو مې خوښه شوي نو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب او دا ویډیو مخکې شیر کړئ. د الله په امان.